السلام علیکم دوستانو، تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل شناختي کارت باندې معلوم کړئ چې ستاسو جی سیم کارت څومره دی، زونګ سیم کارت څومره دی، ټیلینار، یوفون، نور داسې څومره سیمونه چې دي دا تاسو څنګه معلومولی شئ په خپل شناختي کارت باندې چې کم څومره سیمونه دي. نو ورځو همدې طریقې ته دوستانو ویډیو تر اخره ګورئ. تاسو بالکل په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې د خپل موبایل څخه معلوم کړئ چې ستاسو په شناختي کارت باندې څومره سیم کارت دي، څو دانې دي او کمې کمپنۍ دي. نو ورځو همدې طریقې ته ویډیو تر اخره وګورئ. ښه دوستانو، نو د دې لپاره به تر ټولو اول تاسو یو اپ ډاونلوډ کوئ. د اپ لینک به تاسو ته په اولنۍ کمنټ کې ملاوي شي. کله مو چې تاسو په کمنټ باندې کلیک وکړو دوستانو، دلته کې به دغه شان یو لینک وي، په هغه لینک باندې کلیک وکړئ. دا اپ چې کوم دی خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله مو دوستانو چې دا اپ ډاونلوډ کړو نو دا به تاسو آن کړئ. د آن کولو سره ګورئ په دې طریقې سره تاسو ته راځي. دا صرف تاسو په دې باندې په خپل شناختي کارت باندې سیم کارت نه چې کولو د پوره نه دی، نور هم د دې څخه تاسو دا ګورئ دا ټول اپشن درکوي چې دې څخه دا کار هم اخیسته شئ. په دې باندې به انشاءالله زه روان وخت کې نور ویډیوانې هم درته جوړوم. خو په دې اپ کې دننه نن دا طریقه در زده کوم چې تاسو په شناختي کارت باندې سیم کارت څنګه چک کولی شئ. د دې لپاره به ګورئ په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره بیا ګورئ دلته کې تاسو ته د سیم ډیټیل وایي. په سیم ډیټیل باندې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. تاسو ته په دې طریقې سره راشي. ګورئ دا په سیټ باندې شي. نو په سیټ کې تاسو دې ځای ته راشئ. دلته کې خپل آی ډي کارت نمبر ورکړئ او بیا دوستانو چې کوم دوه زه تاسو ته طریقه درښیم چې مخکې به څنګه طریقه کوئ. ښه نو دوستانو، کله مو چې خپل آی ډي کارت شناختي کارت نمبر ورکړو، ګورئ په دې ویریفای اپشن باندې کلیک وکړئ. دا کیپچا چې کوم دی دا به تاسو په دې طریقې سره دوستانو کلیک پې وکړئ. هغه وروسته په دې ځای کې تاسو ته وایي، ګورئ دلته کې وایي چې بیسایکل تصویران په دې کې سلیکټ کړئ. خو دا پکې نشته، موږ په سکیپ باندې کلیک کوو. دلته کې بیا راځو دوستانو، اوس دلته کې وایي ټرافیک لایټ تصویران چې کوم دی هغه په دې طریقې سره سلیکټ کړئ. نو د تصویرانو سلیکټ کولو وروسته په ویریفای بټن باندې به کلیک وکړئ. په دې بټن باندې کلیک کولو سره چې تاسو کیپچا چې کوم دی او په دې طریقې سره راشي. بیا به دلته کې په سبمیټ اپشن تاسو ته درکوي. په دې باندې کلیک وکړئ. په سبمیټ باندې کلیک کولو سره دوستانو بیا به تاسو ورته یو څه انتظار وکړئ. بیا به دلته کې تاسو ته راشي چې ستاسو جی سیم کارت څومره دي، همدغه شان ټیلینار، یوفون، زونګ، وریدو. ټوټل زما په آی ډي کارت باندې 5 سیم کارت دي. ټوټل 6 سیم کارت دي. یو ډیټا صرف د ډیټا سیم دی، 5 د نور سیم کارت دي. نو په دې طریقې سره تاسو په آی ډي کارت باندې دا معلومولی شئ چې ستاسو په آی ډي کارت په شناختي کارت باندې څومره سیم کارت دي او کمې کمپنۍ دي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لیلا په امان.